بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. انشاءالله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دویم ټولګي د ریاضي مضمون شپږم لوست سره بیا ستاسو په خدمت کې. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ په تېره ورځ کې د خپل شپږم لوست یو څه برخه وویله چې هغه د متناوب شمیرلو مشق او تمرین و. ګرانو زده کوونکو، دلته څه عددونه و چې د هغې نه مخکې او هغې وروسته عددونه موږ غوښتل چې پیدا کړو چې دا څو دانې موږ یو ځای سره کار کړل او چې شی وشو دا 3 دانې نور ستاسو کورنۍ دنده وه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس راځو خپل د دې زده کړې پاتې برخې ته. ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویل چې د متناوب شمیرل هماغه و چې یو کم کوي یا یو زیات کوي. د دې شمیرل اسانه طریقه څنګه چې تاسو دلته د انځور ګورئ، دې ته شوی ډبرې یا خښتې یا نښې یا هر شی چې تاسو ورته ویلی شئ، په دې کې تاسو ښه کولی شئ چې په دې شکل باندې عددونه یاد کړئ. که دا ستاسو په کتاب کې مثلا دغه انځورونه وي، دا ګورئ چې کله دا یو دانه دي، دا تاسو ته حساب د یویزو ښیي، یعنی دا به حسابوئ 1 2 3 4. کله چې دا یو خط تاسو ولرئ ډبرې، دلته دا یعنی تاسو ته لس ښیي، دلته یعنی لس، دا هم شل. لس شل 2 دانې دي، دا هر یو دانه د لس دانو نه جوړ شوی دی. لس بیا شل او دا هم چې دی دا یو دانه حسابیږي. همدغسې دلته ګورئ چې بیا 2 دانې موږ لرو، لکه دا لس دا شل او دا یو دانه هم څو دانې دي 1 2 3 4 5. همدغسې دلته 6 دانې یویزې دي او 2 دانې لسیزې چې تاسو یویزه لسیزه ښه په مخکې لوستو کې وپیژنده، چې بیا هم د بیا تکرار دپاره به بیا هم موږ هغه څه کوو سره ولولو. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته اوس راځو خپل د بلې لارښود ته چې دلته څنګه چې په جدول کې لیکل شوي وو، لکه یو دانه تاسو ترسره کول، دلته تاسو ته د 2 زیاتولو طریقه درښیي. د 2 زیاتولو تاسو په لومړی لوست کې لوستلي وو چې 2 سترګې موږ د ټولو حساب کړئ، لکه هر یو نفر 2 سترګې لرلې. 2 سره بیا 2 نور بیا 2 نور، چې دې کې تاسو د 2 ضرب هم زده کړه چې اسانه طریقه، یعنی د جمعولو اسانه طریقه چې وه ضرب وه. ګرانو زده کوونکو، اوس د داسې طریقې حساب غواړم چې تاسو ته در وښیم. ګرانو دلته تاسو ګورئ، دا یا ډبرې یا خښتې یا نښې یا هر څه چې تاسو ته اسانوي، دا تاسو ته زه غواړم چې در وښیم. دا تاسو ټول ګورئ چې څه دي، دا چشکې حسابو. آفرین، دا لس دانې دي. دې ته که چیرې تاسو ګورئ، دا 1 2 3 ضرور نه دی چې حساب کوئ، دا د دې معنا ورکوي چې 10 دانې دي. 10 نورو سره یو ځای، 10 نور ورسره یو ځای، 10 نور ورسره یو ځای، یعنی 10 شل 10 40 50 او یا هم 80 80 80 90 100. دا یو دانه چې دی نه حسابیږي. کله چې دې شکل کې تاسو ګورئ، یعنی دا د لسو معنا ورکوي. بیا راځو خپلې بلې پاڼې ته یا بلې ورقې ته چې دلته هم تاسو دا لسیزې لرئ هم یویزې، یعنی دا یو دانه حسابیږي، دا بیل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خو دا ټول چې دي 10 حسابیږي، 10 شل 10 40 50، یعنی دا ټول د لسو معنا ورکوي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته راځم بل شي ته چې تاسو د 1 نه 100 پورې حساب هم پوه شوي وئ. دلته موږ یویزې لرو، لکه 1 2 3 دانې دا لرو. دا څنګه حسابیږي؟ آفرین، دا 10 دانې حسابیږي. څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلې چې کله دا شکل ګورئ، دا دغسې یو دانه نه حسابیږي، یعنی دا چې دی د 10 معنا ورکوي چې دې کې 10 دانې یو دانې دي. دا بیل یو دانه دا 10 حسابیږي.
دې ته لسیزې وایي. کله چې دا شکل موږ وګورو ګرانو، دا ګورئ چې دا غټ دی او دا د دې رقم نه د دې شکل 10 دانو نه جوړ شوی. چې کله دا شکل ګورئ دا پس د سلو په معنا ده، یعنی 100 دانې خانې دي دې کې. که تاسو وم شمیرئ دا په حقیقت کې 100 دي. لکه دا که شمیرئ ګورئ 1 2 3 دا مربع تاسو ګورئ دلته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا سلیس چې دی دا د 10 دانې چې لسیزو نه جوړ شوی. که 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چې دا هر یو دانه 10 دانې لري. 1 2 دلته که تاسو ته په دې شکل باندې هم لیکمه، تاسو ګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 چې دا هر یو 10 خانې لري. که داسې وشمېرو دا یو خانه 2 3 4 5 6 7 8 9 او دا 10. یعنی داسې څو 10 دانې دي، داسې هم 10 دانې چې دا ټول څو کېږي 100. که تاسو چېرته دا شکل ګورئ دا د یویزو معنا ورکوي، دا د لسیزو یعنی 10 دانې دي او دا غټه خانه هم چې ده د سلیز معنا ورکوي. ښه ګرانو، اوس راځو دلته یو فعالیت ته چې دا فعالیت موږ څه رقم کولی شو چې ولیکو. دلته موږ لرو یو عدد 15. اوس خو ماشاءالله تاسو په دې حساب باندې پوهیږئ چې دا څه دی 15. ښه ګرانو، اوس دلته چې ویلي مثلا 15 دلته موږ څه رقم پیدا کولی شو. راځئ چې خپلو رنګونه کار واخلو او د 15 عدد پوره کړو. 15 په څه معنا؟ څنګه چې ما تاسو ته وویلې چې دا هر یوه خانه د لسیزو معنا ورکوي. یعنی 10 څو دانې دي؟ اول خو 10 ولیکو، 1 دانه 2 دانې 3 دانې، ځکه هر یو دا خانې د لسیزو معنا ورکوي، یعنی 10 شل او دایم 10. ښه، کله چې 15 غواړو پیدا کو دلته اوس دې کې نه راځو، ځکه چې دا یویزه خانه ده، دا یو دانه حسابو 1 2 3 4 5 دا خانه ورسره رنګو 2 3 4 5. ښه، اوس راځو خپل دویم عدد ته. دلته چې لیکل شوي 80 0 یعنی یویزه خانه کې 0 په لسیزه خانه کې 6. ښه، اوس څه وکړو؟ دلته دا ټولې خانې ما تاسو ویل چې د لسیزو معنا ورکوي. څو دانې لسیزې لرو؟ آفرین، 6 دانې. 1 2 3 4 5 دایم 6. ښه، 6 دانې لسیزې شوې. اوس یویزه کې چې دی 0 یعنی دلته موږ هیڅ شی باید رنګه نه کړو. ښه، اوس راځو خپل دریم عدد ته. دریم عدد کې موږ چې لرو 8 یعنی په یویزه خانه کې 8 دي، په لسیزه خانه کې 4. اوس راځو دینه دا خانې جوړه. آفرین، یو څو دانې باید رنګه کو؟ لسیزې څو دانې دي؟ 4. آفرین، دا هم شو 4. یویزو کې څو دانې دي؟ 8. 1 2 3 4 5 6 دا یې هم 8. ښه، اوس راځو خپلې اخرنۍ عدد ته. اخرنۍ عدد ته چې دې کې څو دي؟ 50 یعنی یویزه کې موږ 6 دانې لرو، لسیزه کې 15. ښه، دلته دا شو 1 2 3
څلور پنځه. ښه یویزه کې څو دانې دي؟ شپږ. یو دوه درې څلور پنځه دا هم شپږ. ښه ګرانه دوستانو یعنې دا وې د شمیرلو اسانه طریقې چې دې کې تاسو یو بل مختلف شکلم د یویزو د لسیزو او د سلیزو طریقه باندې هم ماشاءالله چې شوی پوه شوئ چې څه رقم تاسو کولی شئ چې د یویزو لسیزو او د سلیزو توپیر وکړئ. ښه ګرانو دلته اوس بیا موږ یو د لسیزو او یویزو چې دی انځور لرو. دلته تاسو ګورئ چې څو دانې سلیزې دي. یو دوه درې څلور پنځه شپږ. دا ټول په سلیزو حسابېږي یعنې دې کې سل خانې دي. دا چې دي دا ټولې لسیزې خانې دي او دلته دا یو دانه بیل چې تاسو ګورئ دا چې دي دا ټولې یویزې خانې دي. یعنې کله چې تاسو حسابوئ او په دې شکل باندې انځور ولرئ تاسو ته ډېر اسانېږي چې څه رقم باید د یویزو د لسیزو او د سلیزو توپیر وکړئ. ښه ګرانو زده کوونکو دا هم وه ستاسو نننۍ زده کړه چې انشاءالله تاسو پکې د دې د زیاتولو کمولو په توپیرونو باندې پوه شوي یاستئ. لکه دلته که تاسو غواړئ په دې باندې یو بل زیات کړئ په دې لسو باندې دا کېږي شل. په دې شلو باندې یو لس نور زیاتې کړئ دېرش. همدغسې یویزو باندې همدغسې سلیزو ته انشاءالله خپلو وروستیو زده کړو ته ځو. خدای دې وکړي چې د نننۍ زده کړه تاسو زده کړې وي انشاءالله په خپلو کتابچو کې همدغه شکلونه وباسئ په همدغه شان ځان ته د حسابولو اسانتیاوې پیدا کړئ. تر راتلونکي زده کړې پورې بیا هم تاسو په لوی الله سپارم. په مخه شه بریالي اوسئ.